سلامونه ستړي مشئ وخت مو بخیر د شمشاد د تاسې د 2 بجو یو ساعته خبرې ټولګه ګورئ نن یکشنبه د غوی 14 او د مې د میاشتې 15 نیټه ده په پیل کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته د اسلامي امارت پلاوی پکې ګډون لري د اسلامي همکاریو سازمان په ناسته کې له افغانستان سره د اړیکو پر دوام ټینګار شوی د لوی درستیز په مشرۍ د پلاوي ټاکلو پریکړه کړې اسلامي امارت په بدخشان کې د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه څیړي د بیارغونې لپاره غوره ګام یادېږي په تېره یوه میاشت کې د څه باندې 12 میلیارد افغانیو په ارزښت پروژې پیل شوي دي او په برازیل کې وروستیو سیلابونو له 100 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي په 15مې سرمشریزه کې له افغانستان سره د اړیکو په دوام ټینګار کړی دی اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي په ګامبیا کې دغه سازمان په 15مه سرمشریزه کې ویلي چې دا سازمان به د بشردوستانه تګلارې په چوکاټ کې له افغانستان سره رغنده اړیکو او خبرو ته دوام ورکړي اسلامي همکاریو سازمان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د دې غونډې په اړه ویلي دي چې دا سازمان سرمنشي له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق له لارې چې د اسلامي پراختیایي بانک تر څار او مدیریت لاندې دي له افغانستان سره مرسته وکړي اسلامي همکاریو سازمان 15مه سرمشریزه د ګامبیا په بانجول کې د مې میاشتې په 4مه پیل او د نن ورځې تر پایه به دوام وکړي د بهرنیو چارو وزارت پلاوي د اسلامي همکاریو سازمان په 15مه سرمشریزه کې ګډون کړی دی یاد وزارت پر ایکس باندې لیکلي دي چې په دې غونډه کې د اسلامي همکاریو سازمان په رسمي بلنه د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د نړیوالو سازمانونو د برخې رئیس ګډون کړی دی دغه وزارت وایي چې د یاد پلاوي به په عمومي غونډه کې د ګډون ترڅنګ د اسلامي همکارۍ سازمان له لوړپوړو چارواکو او د غرض د غړو هیوادونو له استازو سره د ناستې په څنډه کې د دوه اړخیزو څو اړخیزو موضوعاتو په اړه هم خبرې اترې ولري یادونې وړ ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان 15مه سرمشریزه چې د غړو هیوادونو دولتونو او حکومتونو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پکې ګډون کوي د ګامبیا په بانجول کې د مې میاشتې په 4مه پیل او د نن ورځې تر پایه به دوام وکړي اسلامي امارت په بدخشان کې د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې پیښې په اړه څېړنه کوي د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي دي چې د بدخشان د اوسیدونکو د اعتراضونو د څېړلو په موخه د دفاع وزارت د لوی درستیز فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی مجاهد زیاته کړې ده چې یو شمېر سرغړونکو په هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو اړولو پر کمپاین بوخت و د هجوم راوړلو هڅه کړې ده او یا د پیښه رامنځته شوې ده اسلامي امارت ویاند په وینا ټاکل شوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې د پیښې هر اړخیزه څېړنه وکړي او راپور د ریاست الوزرا مقام سره شریک کړي بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د یو اوسیدونکي د وژل کېدلو په غبرګون کې لاریون کړی و کورنیو چارو وزارت وایي چې هڅه کوي په بدخشان کې رامنځته شوی وضعیت مهار کړي د دې وزارت ویاند وایي چې دوی هلته د محلي مسؤلینو سره په تماس کې دي او هڅه روانه ده ترڅو په بدخشان کې خلکو لاریون د خبرو له لارې حل کړي یاد وزارت دغه راز زیاتوي چې اوس مهال هلته وضعیت عادي دی او امنیتي سرتیري توانېدلي دي چې وضعیت کابو کړي کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا د یو ملکي وګړي وژل کېدل تایید کړي دي او ویلي دي چې دا پیښه د یو شمېر کسانو لخوا د کوکنارو د کروندګرو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله رامنځته شوې ده قانی زیاته کړې ده چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو کوکنارو د اړولو په موخه درایم ولسوالۍ ته تللي وو او ځایي اوسیدونکو د دوی ماشینونو ته د اور اچولو پلان درلود له یادې پیښې وروسته په یادې ولسوالۍ کې یو شمېر خلکو اعتراضي لاریون په لار اچولی امارت اسلامی افغانستان در راستای مبارزه با مواد مخدر چنانه که در جنوب هستین مبارزه جدی را روی کار گرفته
چنانه که فرمان امیر المؤمنین در مورد ممنوعیت کشت کوکنار واضح و روشن است و نیروهای پلیس مکلف است آن را تطبیق نماید. در ولایت بدخشان حادثه‌ای که پیرامون محو کشت کوکنار رخ داده است، ما در رابطه با این موضوع با مسئولین محلی ولایت بدخشان در تماس هستیم و وزارت امور داخله تلاش می‌کند که موضوع پیش آمده را با همکاری مردم محل و مسئولین حل و فصل نماید. در حال حاضر وضعیت به حالت عادی برگشته و تحت اداره نیروهای پلیس قرار دارد. په تیره یوه میاشت کې د څه باندې 11 میلیارد افغانیو په ارزښت 9 پروژې پرانیستل شوي. ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي ملا عبدالغني برادر د روان کال په اوري میاشت کې د شاوخوا 14.5 میلیارد افغانیو په ارزښت د 9 پروژو پرانیسته کړې ده. د معلوماتو پر بنسټ په پرانیستل شوو پروژو کې د هرات خواف اوسپنې پټلۍ، د څلورمې قطعې دویمه برخه د اوسپنې ویلي کولو کارخونه، د نیلباغ هستوګنیزه پروژه په کابل او هلمند کې د سوداګریزو مارکیټونو جوړول، د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 23 میگا واټه برېښنا تولید، هرات ولایت کې د 2 سب سټیشنونو جوړول او د برېښنا د 220 کیلو ولټه د مزي غځول شامل دي. په چمن کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې له 100 زیات پرلط کوونکو ته مرګ اوښتی. د پرلط ویان صادق اڅکزي پرون ویلي و چې د ملیشه ځواکونو په ډزو کې 4 تنه وژل شوي دي او له 100 زیات نور ټپیان دي. هغه په وینا معترضان د غرمې ډوډۍ ته تللي وو چې ملیشه ځواکونو د پرلط پر کمپ برید وکړ او خیمې یې ورسوځولې دي. اڅکزي وایي چې کله چې دوی خپل ځای ته ستانه شول نو ملیشه ډزې وکړلې. عیني شاهدان ویلي دي چې ملیشه ځواکونو پرلطوالو کمپ او خیمې سوځولې دي او زیاتوي چې له پیښې وروسته د چمن سیمې اوسیدونکي کمپ ته نږدې راټول شول. د حکومت پر ضد شعارونه یې ورکړل او د چمن د کویټې لاره یې هم وتړله. وروسته له دې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ، د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 21 راهیسې لسګونه کسانو د چمن سپین بولدک پر لاره پر آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو پر ضد پرلط پیل کړ چې تر اوسه روان دی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر جنګونال سره کتلي دي. یاد وزارت مرستیال ویان وایي چې په دې لیدنه کې سرپرست وزیر د اسرائیلو په وړاندې د ترکیې هیواد د تجارتي پریکون د موقف ستاینه کړې ده. زحمت تکل په وینا په دې ناسته کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، په افغانستان کې د وروستیو مثبتو پرمختګونو او افغانستان ته د ګڼو هیوادونو سیاسي او اقتصادي لوړ رتبه پلاو پر راتګ خبرې کړې دي. د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقي د ترکیې سره د لاجورد له لارې د تجارت پیل، د ترکیې او افغان تجارانو په ګډو هڅو او د ترکیې او افغانستان کې د مشترکو نندارتونونو پر پرانیستلو بحث کړی دی. بل ورته په لیدنه کې افغانستان لپاره د ترکیې سفیر جنګونال د ترکیې او افغانستان د اړیکو د پراختیا لپاره د ګډ کار پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي دغه راز تمه ښودلې ده چې په راتلونکو نږدې ورځو کې به د ترکیش هوایي شرکت خپل پروازونه کابل ته پیل کړي. له افغانستان څخه د ترهګرۍ د احتمالي پراخېدا په تړاو اندېښنې هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې په اړه بار بار دریځ نیونې ته اړ کړې. د دې اندېښنو پر دوام د امریکا سول انسټیټیوټ یو ځل بیا له افغانستان څخه د ترهګرۍ د احتمالي پراخېدا په تړاو اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې چې د اشغاښ ته ورته وسلوالې ډلې له افغانستان او پاکستان څخه د راپورته کېدا په حال کې دي. په دې راپور کې دغه راز راغلی چې دغه کار کولی شي د امریکا ملي ګټې او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ پېښ کړي. دا چې له افغانستان او پاکستان څخه ترهګریز ګواښونه لکه په روسیې کې د داعش خراسان خاښ برید د راپورته کېدو په حال کې دي، دا کولی شي د امریکا ملي امنیت، ملي ګټې او نړیوال امنیت ته مخ پر زیاتېدونکی ګواښ پېښ کړي. د امریکا د سول انسټیټیوټ تازه راپور کې ادعا شوې چې ګواکې سرپرست حکومت لا هم له القاعدې ډلې سره اړیکې پالي او له همدې څخه په استفادې غواړي امریکایي وګړي د دې هیواد متحدین په نښه او پر ملي ګټو یې بریدونه وکړي. امریکا په افغانستان کې د القاعدې ډلې بیا ځلې راټوکېدل تر ټولو ناوړه سناریو بللې، خو ویل شوي چې دغه کار لا نه دی عملي شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د القاعده بیا رغونه چې تر ټولو ناوړه سناریو ګڼل کېږي نه ده عملي شوې، خو دغه ډله او د هغې د سویلي اسیا برخې ډلې لا هم له طالبانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکوي، د طالبانو ملاتړ لري او له هغوی څخه پر امریکایي وګړو متحدینو د هند په ګډون د امریکا پر شریکانو او ګټو د بریدونو غوښتنه کوي. خو د اسلامي امارات مرستیال ویان په افغانستان کې د هر راز وسله والو ډلو شتون په کلک ردوي
او ورته ادعاوې بې بنسټه ګڼي. نوموړی له هر راز وسله والو ډلو سره اړیکې ردوي او ټینګار کوي چې هیڅ وسله والې ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي څو له افغان خاورې په ګټنې نورو هیوادونو ته ګواښ پې کړي. د افغانستان اسلامي امارت پخوا هم ویلي دي، اوس هم وایي چې د افغانستان خاوره به د کوم بل هیواد پر خلاف نه کارول کیږي او دغه راز په افغانستان کې هیڅ بهرنۍ ډلې ته د فعالیت کولو اجازه نه ورکول کیږي تر څو د افغانستان له خاورې نه کوم بل هیواد ته تهدید متوجه کړي. د چارو شنونکي هم په افغانستان کې د ترهګریزو وسلوالو ډلو شتون او فعالیت په تړاو د امریکا د سول انسټیټیوټ راپور ردوي او له وسلوالو ډلو سره د سرپرست حکومت مبارزه ستایي. د شنونکو په باور امریکا او نړیواله ټولنې ته ښایي چې د ورته اندېښنو د شریکولو او پر سرپرست حکومت د محدودیتونو د اعمالولو پر ځای باید تعامل او ګډې همکارۍ ته مخه کړي تر څو ورسره ټولې هغه اندېښنې په واقعي ډول له منځه لاړې شي چې وخت ناوخت یې همدغه هیوادونه مطرح کوي. امریکا ورسره متحدین اسلامي امارت سره مرسته وکړي، هماهنګي وکړي چې تر څو د دسو ډلو ټپلو او پروګرامونو او ګروپونو مخه ونیول شي. د دې بځای چې یو خانه ګروپونه شتون لري او بل خانه ته حاکم حکمران حکومت ورته ضعیفوي. دلته خو بیا دا نړیوال او ملل متحد ورسره امریکا او متحدین بیا د اسلامي امارت سره په داسې حالاتو کې همکاري وکړي، تحریمونه لرې کړي، نړیوالو سره باید لاس تیر. له ترهګرۍ سره مبارزه او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدنه هغه دوه اساسي شرطونه دي چې امریکا او اسلامي امارت 4 کاله وړاندې د دوحې هوکړې د لاسلیک پر وخت فیصله شوي وو. هغه مورد چې سرپرست حکومت یې تل د عملي کېدا ټټر وهلی او پر دې تړاو یې د نړۍ هر راز اندېښنې بې ځایه ګڼلي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر جان کونال سره کتلي دي. یاد وزارت مرستیال ویاند وایي چې په دې لیدنه کې سرپرست وزیر د اسرائیلو په وړاندې د ترکیې هیواد د تجارتي پریکون د موقف ستاینه کړې ده. ضیا احمد تکل په وینا په دې ناسته کې د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا، په افغانستان کې د وروستیو مثبتو پرمختګونو او افغانستان ته د ګڼو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي لوړ رتبه پلاو پر راتګ خبرې کړي. د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقي د ترکیې سره د لاجوردو د لارې د تجارت پایل د ترکیې او افغان تجارانو په ګډو هڅو په ترکیې کې او افغانستان کې د مشترکو نندارتونونو پر پرانیستلو بحث کړی دی. بل لور ته په لیدنه کې افغانستان لپاره د ترکیې سفیر جان کونال د ترکیې او افغانستان اړیکو د پراختیا لپاره د ګډ کار پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي دغه راز تمه ښودلې ده چې په راتلونکو نږدې ورځو کې به ترکیش هوایي شرکت خپل پروازونه کابل ته پیل کړي. په هند کې افغان سفارت د زکیه وردګ لخوا د 25 کیلوګرامه د سرو زرو قاچاقیدل تایید کړي دي. په هند کې د افغانستان سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې دغه هیواد د ګمرکونو لخوا د ممبئی په هوایي ډګر کې د افغانستان د قونسلې زکیه وردګ لخوا د 25 کیلوګرامه سرو زرو د قاچاق په تړاو خپاره شوي راپورونه صحت لري. دغه سفارت په یوه خبرپاڼه کې راغلي دي چې میرمن وردګ له پخواني حکومت سره هیڅ تړاو نه درلود او ادعا کړې ده چې نوموړي د اسلامي امارت له لوري اداره کېدله. میرمن وردګ پرون پر خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې پر ځان او کورنۍ د شخصي بریدونو او توهین له امله له خپلې دندې استعفا کوي. بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د زکیه وردګ د استعفا او د سرو زرو د قاچاق په تړاو څه نه دي ویلي. کندوز کې تیر کال څه باندې 141,000 تذکرې ویشل شوي دي. احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د کندوز د احصایې او معلوماتو ریاست په 1402 کال کې په ټولیز ډول 141,048 کسانو ته تذکرې ویشلې دي چې 99,588 الکترونیکي، 15,419 کاغذي او 9,143 نورې مصنع کاغذي تذکرې دي. د کندوز د احصایې او معلوماتو رئیس فضل الله صافی وایي چې هره ورځ شاوخوا 2000 کسان د الکترونیکي او کاغذي تذکرو اړوند خدمتونو د ترلاسه کولو په موخه د ریاست اړوند دفترونو ته مراجعه کوي. صافی زیاتوي چې د مرکز په ګډون د دې ولایت په ټولو 9 ولسوالیو کې د دې اړوند دفترونه فعال دي او تیر کال د یادو دفترونو له لارې توانېدلي دي چې 5222 کسانو ته په کاغذي تذکرو کې د اصلاحاتو او 2200 نورو کسانو ته د ژوند اړوند خدمتونه وړاندې کړي.
د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د کونړ ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د ګمبيري ولګولو او برېښنا د تولید بند له سیمې څخه لیدنه کړې ده. اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر ویلي دی چې د ګمبيري بند جوړولو پروژه د دې وزارت له لومړیتوبونو څخه ده. یاد وزارت د معلوماتو له مخې د دغه بند د تفصیلي ډیزاین چارې بشپړې شوې دي او په جوړولو سره به یې 15 میګاواټه برېښنا تولید او شاوخوا 2000 هکټاره کرنیزه ځمکه به هم خړوبه شي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ له افغانستان څخه د ترهګرۍ د احتمالي پراخېدلو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. د انسټیټیوټ په تازه راپور کې ویلي دي چې داعش خراسان څانګې په شمول ورته وسلوالې ډلې د افغانستان او پاکستان څخه راپورته کېدو په حال کې دي چې ورسره ښایي د امریکا امنیت وګواښول شي. په دې راپور کې لا هم د سرپرست حکومت او د القاعده ترمنځ د اړیکو موجودیت ادعا شوې ده او زیاته شوې ده چې سرپرست حکومت د ورته ډلو څخه د خپلو موخو لپاره ګټه اخلي، خو سرپرست حکومت ورته ادعاوې بې بنسټه ګڼي او د تیر په څیر د نورو په ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدنې ډاډ ورکوي. په افغانستان کې د ناوړه اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوالو بنسټونو لوري پر مطرح شوو اندېښنو سربیره د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د فدراسیون په یو تازه بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د فعالیت لپاره وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي او د بشري مرستو دوام لپاره د یوې نوې تګلارې له جوړېدو او د بحران د عواملو له موندلو پرته د ستونزې دایمي حل ناممکن بولي. د فدراسیون او د افغاني سرې میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سم د ستراتیژیک سمون غواړي. باید د افغاني سرې میاشتې ټولنې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې هلته د امیر رول لري ډیر تمرکز وسی او دغه راز زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره په کار د پر ځوانانو مسلکي او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وسی چې په خلکو کې اعتماد او امید پیاوړی کوي. خپل نړیوال کاغذ سره صلیب دی یا نړیوال سازمانونه دي هغوی په دې کې باید همکاري وکړي. د دوی که کاغه اقتصادي برخه ده کاغه نورې برخې تعلیمي برخې په هره برخه کې دوی باندې هم مسؤلیت دی چې یوازې په دې باندې بحثونه ونه کړو چې افغانستان خلکو ته تشویش پیدا کړو. باید د کې لاسرسی او د دوی کې همکاري وکړي نړیوال. دې سره سره د امارت اسلامي حکومت هم په دغه کې باید متوجه وسی. سره صلیب وایي په افغانستان کې د سرپرست حکومت له واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره د نړیوال لوري کېدونکې بشري مرستې کمې شوي او پر اکثره میرمنو سربیره ان په دولتي ادارو کې پر کار بوختو نارینه او کارکوونکو هم دندې له لاسه ورکړي هغه څه چې حکومت یې نه مني. بلخوا په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په یوه جلا لیدنه کې د سره صلیب نړیوال فدراسیون له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت مهارولو لپاره د مرستندویانو پر فعالیتونو خبرې کړي او د دواړو خواوو د لا ډیرو بشري مرستو او پراختیایي پروژو پر پلي کولو ټینګار کړی دی. په هغه ملاقات کې چې په افغانستان کې د سره صلیب او سرو میاشتو د ټولنو د فدراسیون د پلاوي له مشر نصیفور مغندي سره مې درلود. په افغانستان کې په صحیح بخش کې د دوی د مرستو د زیاتوالي په تیره به د هغو ماشومانو سره چې د زړه ناروغي لري او عملیاتو ته اړتیا لري د مرستو د لا زیاتوالي په باره کې خبرې وکړې. همداراز په دې خبره وشوه چې بشري مرستې د سیاسي ملحوظاتو سره ونه تړل شي بلکې د اړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته مهال د اقتصادي چارو کارپوهان د فقر او بېوزلۍ له منځه وړلو او د کاري فرصتونو رامنځته کېدو لپاره په بېلابېلو سکتورونو کې پانګونه مهمه بولي او زیاتوي چې سرپرست حکومت د دې هدف ترلاسه کولو لپاره معقول پلان جوړ کړي. من امیدوار هستم در این قسمت دنیا و کشورهای کمک کننده افغانستان در بحث کمک‌های اقتصادی کمک بکنند تا پروژه‌های انکشافی و توسعه حرکت داده شود و مشکل فقر و بیکاری در کشور حل گردد. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې کمښت له امله په افغانستان کې د خپلو ډیرو مرستندویو پروګرامونو د درېدو خبر ورکړی دی. حکومتي چارواکي دې ته په پام سره وایي د فقر او بېوزلۍ کمولو لپاره د حکومت تمرکز په پراختیایي پروژو کې پر پانګونې او د کورنیو محصولاتو پر ملاتړ دی. امارت اسلامی برای ریشه‌کن ساختن فقر در بعد ملی و بین المللی برنامه دارد. در بعد داخلی ما پروژه های اشتغالزا و پروژه های کلان اقتصادی را راه اندازی کردیم تا ایجاد اشتغال صورت بگیرد.
در بعد بین المللی در صدد جلب و جذب کمک‌های بشردوستانه و انکشافی جامعه بین المللی هستیم تا از این طریق فقر را در افغانستان ریشه‌کن بسازیم. د اندېښنې پر داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د شمیرو له مخې د همګړۍ په افغانستان کې 28.3 میلیونه کسان بشري مرستو اړتیا لري چې له دې ډلې 6 میلیونه تنه قحطۍ ته له نږدې وضعیت سره مخ شوي دي. د پاکستان له بېلابېلو زندانونو 15 تنه افغان زندانیان خوشي شوي دي. کډوال او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان له بېلابېلو زندانونو آزاد شوي 15 تنه افغان بندیان د اووی میاشتې په 14مه نیټه هیواد ته راستانه شوي دي. د ننګرهار ولایت د تورخم سرحدي امنیت د معلوماتو له مخې دغه کسان د قانوني اسنادو نه لرلو له امله له تېرو 19 میاشتو راهیسې بندیان وو. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د پاکستان په مختلفو زندانونو کې سلګونه افغان بندیان زنداني دي چې ځینې یې د نامعلوم برخلیک سره هم مخ دي. ننګرهار کې د څه باندې $1 میلیون په ارزښت د یوې پروژې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. اوبه او انرژۍ وزارت وایي چې د دې وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور له لوري د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د سربند کانال او د اوبو د ذخیره کولو یو عمل منفعه پروژه جوړه او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. دغه وزارت زیاته کړې ده چې دا پروژه د جاپان هیواد د PMS موسسې له لوري د $1 میلیون او 100,000 په لګښت سره پلي شوې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژې په بشپړېدو سره نږدې 3,000 جریبه کرنیزه ځمکه خړوبه شي. د بغلان پاسپورت مدیریت تیر یو کال د پاسپورت ویشلو له درکه میلیونونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان د پاسپورت مدیریت په تیر 1402 لمریز کال کې پاسپورتونو ویش له درکه 132 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. یاد وزارت زیاته کړې ده چې بغلان پاسپورت مدیریت تیر کال 21,000 ټوکه پاسپورتونه ویشلي دي چې له درکه یې د اندازه عواید راټول په شفاف ډول د دولت خزانې ته سپارل شوي دي. ورته مهال د هلمند پاسپورت مدیریت تیر کال کې 4,600 ټوکه پاسپورتونه ویشلي دي. کورنیو چارو وزارت یو بیان کې لیکلي دي چې له دې درکه 130 میلیونه او 160,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. امنیتي ځواکونو د هیواد په 8 ولایتونو کې 40 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د بېلابېلو جرمونو په تړاو په سرپل، ننګرهار، هرات، تخار، کاپیسا، سمنګان، پروان او ارزګان کې 40 تنه نیولي دي. یاد وزارت وایي چې د نیول شوو کسانو له ډلې یې 15 تنه په سرپل، 2 تنه په ننګرهار، 1 تن په غور او 6 تنه په تخار کې نیول شوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې ورته مهال 2 تنه د اخلاقي فساد په تړاو په سمنګان او 4 تنه د مهماتو د لیږد او ساتلو په تړاو په کاپیسا، پروان او ارزګان کې نیول شوي دي. د هیواد په 6 ولایتونو کې نن ورځ د باران او ورښت د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې ده. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن ورځ په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د باران، تالندې، برېښنا او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. یا د ریاست وایي چې د وړاندوینو له مخې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د باران ورښت کچه له 15 تر 25 میلیمترو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي او دغه راز یې زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړې ده. عامه روغتیا وزارت د کابل په 102 بستریز روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې په موخه ځانګړې څانګه پرانیسته. عامه روغتیا وزارت پر ایکس باندې لیکلي دي چې د کابل په 102 بستریز روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې په موخه د ځانګړې څانګې پرانیستې په مراسمو کې دغه وزارت د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالولي حقانی د روغتیايي خدمتونو د کیفیت لوړولو په تیره بیا د خوارځواکو ماشومانو د درملنې په برخه کې مهم ګام بللی دی. عبدالولي حقانی د یاد روغتون له کارکوونکو غوښتي چې د ناروغانو د معیاري درملنې په موخه د نورو څانګو ترڅنګ دې څانګې ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې څانګه د روغتیا نړیوال سازمان په مالي لګښت جوړه شوې ده او 10 بستره لري.
هرات کې د کیمیاوي سرې د تولید کارخونه پرانیستل شوه. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په یاد ولایت کې په لومړي ځل د کیمیاوي سرې تولیدي کارخونې فعالیت پیل کړ. د معلوماتو له مخې په یاده کارخونه کې $540,000 په ارزښت پانګونه شوې ده. د مسؤلینو په وینا په دې فابریکه کې به 6 ډوله کیمیاوي سرې تولیدیږي او د دې سربیره پکې 225 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د پلټنې عالي ادارې مسؤلینو د روغتونونو ستونزې د عامې روغتیا له سرپرست سره شریکې کړې دي. پلټنې عالي ادارې مسؤلینو د عامې روغتیا وزارت له سرپرست ډاکټر قلندر عباد سره په کتنه کې په هیواد کې د روغتونونو شته ستونزې له هغه سره شریکې کړې دي. عامې روغتیا وزارت یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې کتنه کې د پلټنې عالي ادارې عمومي رئیس نور حیدر صدر او د دې ادارې یو شمېر نور مسؤلینو د هیواد په روغتونونو کې موجوده ستونزې د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره شریکې کړي دي او د حل غوښتنه یې کړې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې عامې روغتیا وزارت سرپرست د یادې ادارې مسؤلینو ته په روغتونونو کې د شته ستونزو د حل ډاډ ورکړی دی. د هرات لرې پرتو سیمو کې خلک د ښوونځیو له نشتون شکایت کوي. دوی وایي له کلونو راپدې خوا د زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او پړی پر شکایت سربیره هم حکومت ورته رسېدنه نه ده کړې. بلخوا مسؤلین د زده کړو په برخه کې د خلکو ستونزې مني خو ډاډ ورکوي چې سرپرست حکومت په راتګ سره به یو شمېر سیمو کې ښوونځي جوړ شي او پاتې نورو سیمو کې به هم د جوړولو چارې دوامداره وساتي. دا د هرات لرو پرتو سیمو کې هغه ماشومان دي چې له کلونو راپدې خوا د جګړو او ناخوالو له امله د پوهې له نعمت څخه بې برخې دي. دغه سیمو کې ماشومان زده کړو ته د نه لاسرسي له امله خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې ښوونځي جوړ او زده کړو ته لاسرسی اسانه کړي. ما مدرسه نداریم جای درس خوندن که بریم درس بخونیم. اینا هم فعلا درباره درس خوندن احتیاج داریم. اینجا چیزی هم نیست برای درس خوندن که ما درس بخونیم یا مثلا یا درس بخونیم یا چیز کار دیگه بخونیم. هیچ وظیفه چیزی نداریم ما. خونیم دیگه مکتب رو زلزله خراب کرد. حالا مکتب نداریم، خیمه بود، خیمه از طرف یونیسف اومد اینجا. این بچه‌ها خود میره درس میخونه تا صنف 2 1. دیگه ما کلانا رو میگیره به درس بدیم مکتب. ما میخوایم از این مسئولین که ما یک مکتب بسازه که ما درس بخونیم، معلم شیم یا انجینر یا دکتر یک چیزی بشیم. بلخوا د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د ښوونځیو نشتون ته اندېښنو ترڅنګ وایي دغه سیمو کې د لارو خرابوالي، روغتیايي مرکزونو او د څښاک پاکو اوبو سیستم نشتون هغه ستونزې دي چې د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي ورسره لاس او گریوان دي. مردم نیاز به تعلیم و تعلم اینا داره که بچه‌ها اینا در آینده یک چیزی از اینا ساخته بشه. مکتب کلینیکی باشه با واسطه صحت جامعه که مردم اینجا استفاده بکنه. اینها نیازه که باید به مردم کمک بشه. هرات کې ځای مسؤلین هم په لرو پرتو سیمو کې د ښوونځیو نشتون ستونزه مني او وایي په هرات ښار او لرو پرتو سیمو کې 280 ښوونځیو د زلزلو له امله زیان لیدلی چې یو شمېر هغه یې د بیا جوړولو وړ نه دي او همداراز په دې ولایت کې 400 ښوونځي ودانۍ نه لري چې ډېری زده کوونکي یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. بعضی ها به علت ناامنی که در گذشته ها وجود داشته و بعضی ها که به نبود معلم بوده و ما یکی از جز بزرگترین پلان هایی که ما داریم فقط میخواهیم که ما معلمایی که بعد از ارزیابی مکاتبی که داریم بعد از ارزیابی معلما اگر در صورتی که بستای زیاد داشته باشیم و اگر در صورت نیاز به مرکز پیشنهاد بدیم ما معلم به دسترس ما قرار بگیره و ما اول اون مناطق محروم و دوردست در تحت پوشش قرار میدیم که تا اون مکاتب بستن باز بشه و در هر گوشه از ولایت ان شاء الله درس و تعلیم شروع بشه. دا په داسې حال کې ده چې هرات کې شاوخوا 1400 ښوونځي شتون لري چې له ډلې 255 هغه یې خصوصي دي. آصف جهانی، شمشاد نیوز، د هرات ګلران ولسوالي. سمدمه لرو له دمې وروسته د خبرونو دوام.
ستړي مشه خبرونو دوام ته راغلی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ادعا کړې ده. دوی ویلي دي چې یادو ډلو لخوا د دوی د ګټو خلاف عمل ترسره کیږي او د دوی د ګټو په خلاف باندې دي. همدارنګه دوی د یادو ډلو په سر کې د القاعده نوم هم یاد کړی دی چې ګواکې اسلامي امارت له لورې د دوی تمویل کیږي او ورسره اړیکې پالي. دا چې لا هم ولې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا په ټوله کې د ورته هیوادونو له لورې افغانستان کې د ورته ډلو د شتون ادعاوې په څه کې موجودې دي؟ آیا اندېښنه موجوده ده؟ ولې اسلامي امارت له لورې کوم ډاډ چې ورکول کیږي په پام کې نه نیول کیږي؟ په همدغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د چارو شنونکی ښاغلی واحد فقیري صاحب دی چې ورسره به په دې موضوع باندې ډېرې پوښتنې ولرم. فقیري صاحب تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. تشکر، مهربان است. ډیره مننه، بیا هم په خیر راغلی. فقیري صاحب د امریکا د سولې انسټیټیوټ راپور به حتما تاسې هم لیدلی وي. دوی یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د پراخېدلو اندېښنه ښودلې ده. د دوی اندېښنې په افغانستان کې په څه کې دي؟ داسې دی چې په منطقه کې په دا اوس څو یو تېره میاشت کې څو حملې وسولې. په ایران کې حمله وسوه، ستاسې په یاد یې په کرمان کې هغه هم داعش د هغې مسؤلیت ومانه. بله حمله په مسکو کې وسوه چې د هغې مسؤلیت هم په دغه داعش ومانه. او فقط څو ورځې مخکې ښاغلي متقي په یو بیان کې وویله چې د منطقې 3 هیوادونه او هغه 3 سره سیمه ییز هیوادونه دي د داعش په پاللو کې، په تمویلولو کې، په ترانسپورټیشن او په دې کې کومک کوي. یعنې داسې تر ډېره حده پورې هم د متقي صاحب خبرې او هم دغه حملې داسې معلومیږي چې په سیمه کې داعش یو څه فعاله سوی دی. تر یو حده پورې د حملې چې هم کوي سړی معلومیږي چې فعاله سوی دی. خصوصا تاجکستان ته ډېر فکر چې هلته دغه تاجکي د تاجکستان خلک دي او دا په داعش کې ننوتلي دي. ډېر زیات تقریبا 50% داعشیان اوس د تاجکستان دي. نو داسې منطقوي یو شکل یې غوره کړی دی. زه فکر کوم چې په دا خاطر هم اندېښنې راپورته کړي دي چې داسې ونیسي چې په منطقه کې نور شرایط هم د داعش د خورېدو دپاره مهیا سي. په تېره بیا که چیرې په سیمه کې ګډوډي زیاته سي، انارشي زیاته سي، د خلکو نارضایتي ډېره سي، اعتراضونه ډېر سي، دا په خپله یعنې دا زمینه ورته برابروي د داعش چې داعش نوي غړي ونیسي، جلب و جذب ته غړي ونیسي. او د هغه خبرې تقریبا په راپورونو کې هم د هغه راغلي دي چې د جلب و جذب دپاره د نویو غړو د نیولو دپاره زمینه برابره سوې ده او د دې دپاره باید یو ځینې باید محتاط واوسېږي او فکر ورته وشي. بله فقیري صاحب، اوس که چیرې د داعش لپاره د جلب و جذب هڅې روانې وي یا د ډلې د پیاوړ کولو لپاره هڅې روانې وي، نو که چیرې موږ وګورو هغه څه چې تاسې هم وویل په مسکو کې پیښه، په ایران کې همدارنګه ترکیه کې هم ورته پیښه رامنځته شوې وه چې داعش یې پړه په خپله غاړه اخیستې وه. افغانستان کې موږ د دې شاهد یو چې په کندهار کې وشوله، داسې ورځې وړاندې په هرات کې وشوله. اوس کله چې دغه پیښې موجودې دي، دغه خطر موجود دی چې نه یوازې نورو هیوادونو ته بلکې افغانستان ته هم موجود دی، نو ولې بیا له ورایه د افغانستان نوم په دغه ډلو په سر کې اخیستل کیږي چې ګواکې په افغانستان کې سرپرست حکومت له دوی سره ملاتړی دی یا په ټوله کې د تمویل کې ورسره دوی همغږي دي؟ له ډېر بده مرغه متاسفانه اساسي علت یې دا دی چې افغانستان په بینالمللي ټولنه کې منزوي دی، چا په رسمیت نه دی پیژندلی، په بینالمللي ناستو کې ځای نه لري. د افغانستان غږ خفه سوی دی. دغه ملکونه خصوصا پاکستان او نور کوشش کوي چې خپل تور لاسونه په افغانستان پورې پاکي او پوهیږي چې زمینه مساعده د دې دپاره. تاسو پوهیږئ چې پاکستان هم د الزامونو پر افغانستان باندې لګوي. یوازې د ایران هغې هم وویل سول چې دا د افغانستان راغلي، د روسیې هغه هم وویل سوله، مګر د دغو الزامونو د رد دپاره زموږ داسې یو ژبه نه لرو، یو ډیپلوماتیکه ژبه نه لرو، رسمیت نه لرو، افغانستان رسمیت نه لري. او هر څونه چې دغه انزوا اوږدېږي، دغه انزوا د افغانستان په نفع نه ده، د افغانستان په تاوان ده. او په دغه خاطر هم موږ عموما دغه ویل دي چې دا انزوا باید ختمه سي، باید د بینالمللي ټولنې سره مشترکه ژبه پیدا سي څو افغانان نور منزوي نه سي. او افغانان دغه مو ویل دي چې افغانان عصریت غواړي، افغانان د ښځو حقوق غواړي، افغانان د
بشر حقوق غواړي، افغانان یو متمدن ملک غواړي، باید هغه ته رجوع وسي. متاسفانه تر اوسه پر دغو خبرو ته صحیح غوږ نه دی نیول سوی. دا پر افغانستان باندې دغه تورن نور هم اضافه کیږي او دې ته لا زمینه برابر کیږي. کله چې تاسو په یو میز کې ناست نه یاست، په یو میز کې نه یاست، په یو مجلس کې نه یاست، ستاسو باره کې چې هره خبره کیږي تاسو هلته موجود نه یاست چې د خپل ځان دفاع وکړي. په دغه خاطر هم دغه ملکونو خصوصا پاکستان او نورو دغه فرصت غنیمت ګڼل دي. په دغه خاطر افغانستان په بین‌المللي ټولنه کې دغه معرفي کوي. بله فقیر صاحب تاسو وویل کله چې د افغانستان مشروعیت نوي څرګند شوی نو دغه ادعاوې به موجودې وي. اوس که چیرې موږ وګورو یو شمېر هیوادونه لکه روسیه د اسلامي امارات سره ښې اړیکې لري، دوی د ښو اړیکو ویلي دي، د اقتصادي پلوه د سیاسي پلوه که وګورو همدارنګه دوی روسیه یو له هغو هیوادونو هم دی چې تاسو به اورېدلي وي چې میاشت وړاندې دوی د اسلامي امارات نوم د ترهګرو ډلو په ټوله کې هغه لیست چې موجود دی د هغې څخه د دوی نوم هم لرې کوي، خو د دوی ادعا هم په دې تړاو باندې موجوده ده. له یو لورې د لیست څخه نوم لرې کیږي، له بل لورې د ښې اړیکې ویل کیږي او له بل لورې بیا دوی دغه ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ګواکې داعش ډله ده او دا د شانګهای هیوادونو غړو هیوادونو ته زیان پېښېږي، په ټوله کې د دوی ګټو ته زیان پېښېږي. اوس که چیرې دغسې یو پالیسي موجوده وي د هیوادونو ترمنځ د دوی نظرونه دي، اسلامي امارت باید کوم دریځ غوره کړي تر څو د ورته اندېښنو یا د نیوکو څخه تر یوې کچې په امان کې اوسي؟ اساسي خبره دغه ده چې موږ باید په خپل ځان کې اصلاحات راولو. یعنی موږ باید دغه سپوس دا چې تاسو اشاره وکړه ډېر مهم ټکی دی او هغه دا چې حتی روسیه هم دغه اجماع او بین‌المللي اجماع چې موجوده ده د افغانستان په ارتباط په هغه اجماع کې د هند دی، پاکستان دی، روسیه ده، دا ټوله چین دا ټوله په هغه اجماع کې موجود دي. موږ افغانان باید دغه درک کړو چې جهان زموږ په برخه کې څنګه نظر لري. دا که ښه نظر دی که منفي هغه زموږ څخه مستقل دی، یعنی مګر موږ باید مطالعه کوو او ویې پېژنو چې جهان زموږ په باره کې څنګه درک لري او د دغه درک او د دغه فهم سره باید څنګه موږ مبارزه وکړو، څنګه د جهان درک او فهم په خپل ارتباط مثبت کو. او دا هغه وخت کېدلی شي چې موږ په افغانستان کې اصلاحات راولو، د ښځو حقوق، د میرمنو د نجونو مکتبونه، د بشر حقوق، یو همه شموله حکومت، یو قانون، یو دغو ته مراجعه وکړو. دغه اساسي ټکي دي، هغه بنیادي ټکي دي. تر څو پورې چې دغه بنیادي مشکلات حل نسي، دغه نور فرعي مشکلات نسي حلېدلی، موږ باید کوشش وکړو چې خپل بنیادی مشکلات حل کړو. او زموږ بنیادی مشکلات هم په دننه کې دي او هم د خارج سره دي. موږ په 3.5 کال کې په 2 کال کې بخښنه دي په دې نه توانېدلی چې حتی نه په دننه کې او نه هم په خارج کې د خلکو سره مشترکه ژبه پیدا کړو. بله فقیر صاحب اوس لامل څه دی؟ ولې دغه ګډه ژبه یا مشترکه ژبه چې تاسې وایي همدارنګه موږ په څه کم 3 کلونو کې د دې اوریدونکي وو چې ډېرو کارپوهانو ستاسو په څېر باندې د همدې غوښتنه وکړله، همدغه وړاندیزونه یې درلودل، ولې دغه وړتیا تر ننه پورې رامنځته نه شوله؟ ځکه چې حکومت چاته غوږ نه نیسي. یعنی موږ ته د افغانانو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان خاموش اکثریت ته څوک غوږ نه نیسي او دا یو ډېر لوی مشکل دی. یعنی د افغانستان په حکومتونو کې عموما دغه لوی مشکل دغه و چې حکومت د اکثریت و خبرو ته غوږ نه نیسي او اکثریت نن ورځ اکثریت افغانان د جهان سره شرابت غواړي، نن اکثریت افغانان د نجونو مکتبونه غواړي، نن اکثریت افغانان یو متمدن حکومت غواړي، متمدن روابط غواړي. دا د اکثریت خلکو دغه غوښتنې دي مګر طالبان دغه نه مني او دا یعنی دغه یو کشمکش دی چې دا پخوا حکومتونو کې یو ډول مشکلات و د خلکو او د حکومت ترمنځ، نن ورځ بل ډول دي. نن ورځ دا صحیح خبره ده چې یو نسبي امنیت راغلی دی، نسبي خلک ورک سوي دي، والاډان ورک سوي دي. دا درست خبرې دا ټولې منو مګر نور اړخونه چې افغانستان په انزوا کې دي، افغانستان ته بد نوم راوړل سوی دي، زموږ ماشومان خویندې لوڼې د تعلیم او تربیې څخه لرې سوي دي. دا یو ډېر لوی زیان دی د افغانستان آینده ته، د افغانستان مستقبل ته. د دغو خبرو د اورېدو دپاره هغه په فارسي کې وایي گوش شنوا نیست، داسې غوږ نشته چې تا ته غوږ ونیسي، ستا سره پر دغو خبرو باندې دغه وکړي، موافقه وکړي او عمل در سره وکړي. یعنی تاسو پوهېږئ چې ډېرو خلکو دا خبرې کړي دي چې موږ دا غواړو، موږ دا غواړو، هغه غواړو، مګر عمل نه کوي.
یعنی هغه خلک خصوصا هغه خلک چې په حکومت کې دي قدرت لري پوسټونه لري. اوس سره لري چې فقیري صاحب د حکومت برخلیک په همدغه موضوعاتو پورې تړلی دی کوم چې تاسو د وړاندیز په توګه باندې وویل برخلیک ورپورې تړلی دی خپله چارواکي د دې غوښتنه کوي خپل افغانان د دې غوښتنه کوي د ستونزې اساسي ټکی چیرته وینئ تاسې چې تر ننه پورې حکومت د بېلابېلو عواملو له لورې ورته رسېدنه نه ده کړې یا هم که غواړي په راتلونکي کې رسېدنه ورته وکړي؟ بیا هم دغه وایم چې زموږ مشرانو زموږ هغه خلک چې ارګ ته ورسېږي زموږ رهبران سي هغوی د خلکو سره رابطه کمه سي د خلکو غوښتنې ته سر نه ټیټوي تمکین نه کوي او د خلکو هغه اساسي مطالبو ته شاکړې وي دوی داسې فکر کوي چې دوی به په دې وتوانېږي چې دوی به د مسکو د واشنګټن او د بیجینګ طرز تفکر بدل کړي حال دا چې د دوی دا زموږ تر امکانات وتل دي د افغانستان د افغانانو تر امکانات وتل خبره ده چې موږ کولی شو هغه په خپل ځان کې اصلاحات دي بیا هم وایم یعنی افغان مشران که دا په هر کې دي که په هر ځای کې دي افغان مشران دا اخلاقي وظیفه ده چې افغانانو ته دا ووایي چې راځئ ورونو خویندو راځئ چې دا ملک په خپله جوړ کړو او راځئ چې په خپله ابتکار ترلاسه کړو راځئ چې په خپله پیش قدمه سو او په دغو ساحو کې چې موږ کولی سو اصلاحات راولو هغه باید ژر تر ژره وسي داسې ونه سي چې یو امرستاني څوک خبر نه چې دا به څه وخت ختم سي تر څه وخت پورې دی دا ولې دي انداس مسائل دي چې بله فقیري صاحب تاسو وایي چې باید پیش قدمي یا دغه چاره باید ترسره شي تر څو شته ستونزې دې ورسره ختمې شي خو اسلامي امارت وایي چې دا نړۍ ده چې له دوی سره دوه ګونی چلند کوي دوی په ټولو برخو کې عمل کړی دی او د ځینو برخو کې چې عمل نه دی شوی په هغوی کې دی لګیا دي او کار پکې کوي تر څو ستونزې ورسره حل شي اوس که چیرې راشو آیا مسؤلیت هغه څه چې اسلامي امارت په نړۍ باندې دغه پړاو راچوي چې ګواکې له دوی سره دوه ګونی چلند نه دی کړی ګواکې حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی فشارونه یې راوستي دي نور شرایط یې ایښي دي که چیرې وګورو څومره پر ځای کېدلی شي آیا نړۍ مسؤله ده؟ یعنی دا عموما دو طرفه خبره ده خامخا څه مسؤلیت هر طرف لري مګر په دې کې زیات مسؤلیت د چا په دې کې زیات مسؤلیت زموږ خپل د افغانانو دی زموږ خپل د حکومت دی ځکه افغانستان د افغانانو ملک دی افغانستان کې اصلاحات راځي د افغانانو په خیر به راځي که چیرې ویل کېږي چې د نجونو مکتبونه دي خلاص دا په دې کې خرابي څه ده په دې کې هغه بدي زیان یې څه دی دا خو د افغانستان په ګټه خبره ده افغانان باید هیڅوک باید موږ ته دا ونه وایي چې باید مکتبونه خلاص شي موږ باید په خپله دا مسله په خپله حل کړې وای ډېر پخواله حل سوی وای او دا واقعا هم یعنی د مکتبونو د نجونو د مکتبونو خبره یې تقریبا 100 کال دمخه په سراج الاخبار کې د محمود طرزي دغه خبرې دا چې ما ورته اوس کوم په هغه مسایلو باندې خبرې متاسفانه موږ تر اوسه پورې په 100 کالو کې تر هغه موضوع څخه تر اوسه پورې اوغشتي حال دا چې زموږ شاوخوا په منطقه کې ټولو اسلامي ملکونو کې دا موضوع حل سوی ده فیصله سوی ده دا موضوع نور نسته دا مشکل نور نسته مګر موږ تر اوسه پورې په هغه ځای کې باندې بیا هم وایم چې دا په لیډرشپ پورې اړه لري که چیرې لیډرشپ قوي ګامونه واخلي غښتلي ګامونه واخلي او په مثبت ډایرکشن کې واخلي خلک په پسې کېږي او خلک د هغه څخه حمایت کوي او افغانان و دې ته دغه دي لیواله دي چې د دنیا سره ښه روابط ولري د دنیا سره عادي افغانان البته د دنیا سره په تمدن په کاروان کې ورسره وي افغانان نه غواړي چې په دنیا کې بدوي معرفي سي غیر متمدن معرفي سي ګرد عمر نوم دغه وي چې ښځو سره بد کوي مکتبونه نه پرېږدي یعنی افغانان واقعا شرمېږي په دې باندې موږ یو متمدن خلک یو متمدن ملک غواړو چې د دنیا د تمدن سره موازي ورکړو البته موږ غواړو چې خپل هغه اسلامي کلتوري هغه عنعنات وساتو په هغو په چوکاټ کې غواړو عصریت ومنو مدنیت ومنو دا شان باید دغه مطرح سي بله فقیري صاحب دغه مسایل چې اړین دي او تل په ټینګار هم شوی دی اسلامي امارت وایي چې دا بهانې دي د نړۍ له لوري چې دوی ته وړاندې کېږي چې ګواکې په دغه برخو کې د عمل وشي ځکه که د ښوونځیو مسله راپورته کېږي له دوی د پوښتنې په ترڅ کې تل ځوابونه ویلي دي چې په لومړي سر کې کله چې امارت واک ته ورسېد نجونو کولی شول چې ښوونځیو ته لاړې شي او پوهنتونونه هم تر یوې مودې پورې نجونې ورتللې د دوی لخوا لا هم بهانې موجودې وي اوس د امنیت په برخه کې چې دوی
ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه دی. اسلامي امارت وایي او لا هم نیوکې موجودې دي. دوی د القاعدې نوم حتی یاد کړی دی چې اسلامي امارت د دوی سره اړیکې لري، د دوی تمویل لا هم د امارت له لوري کیږي. دغه بهانې کیدلی شي که نه بیا هم د نړۍ له لوري په واقعي بڼه باندې په افغانستان کې هغه غوښتنې هغه شرایط چې موجود دي په واقعي بڼه باندې دوی غوښتونکي دي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې کامیان دا بیا هم وایم د نجونو مکتبونو خلاصول، د بشر د حقوقو سره احترام کول، یو نسبي همشموله حکومت جوړول، یو قانون جوړول، دا ټول د افغانستان په ګټه خبرې. دا د افغانستان د ګټو د ملي ګټو سره موازی حرکت کول دي. که چیرې بین المللي ټولنه زموږ څخه دا غواړي موږ باید خوشحاله واوسو، همدا خو زموږ په نفع کارونه دي چې موږ باید په وطن کې دغه 4-5 عمده کارونه وکړو. که چیرې دا غواړي دا خو سمدستي او واقعا هم دغه خبرې دي. یعنی زه بیا هم چې افغانستان یو طلایي چانس لري او هغه په دا خاطر چې دنیا نور خوا ته پام شوی دی، په نور خواو کې ګډه شوې د افغانستان ته پام دون نه دی. افغانستان باید دغه څه استفاده وکړي د خپل ځان په رسمیت پیژندلو کې، د یو ښه حکومت پر راوستلو کې، او دا کومکونه چې راځي هغه په داسې ځایونو کې ولګوي چې ژر تر ژره افغانستان د دغه محتاجۍ څخه خلاص شي، د بدي محتاجۍ څخه چې افغانستان په تقریبا 200 کاله کې تقریبا دغه محتاج دی و خارجي بسپنو ته یا خارجي ملکونو ته. دغه باید قطع سي او افغانستان باید په خپل پښو ودرېږي. افغانان باید په خپل کور کې کار وکړي، مهاجرت ته اړ نه سي، ودې ته اړ نه سي چې د خپل لور د تحصیل لپاره بهر ولاړ سي. یعنی باید نور خلک موږ باید د دې دغه ولرو تمه ولرو د خپل حکومت څخه د خپل دغه څخه چې داسې یو فضا آماده کړي چې نور خلک راسي دلته پوهنتون وایي، په افغانستان کې پوهنتونونه وایي، د افغانستان پوهنتونونه په منطقه کې نوم ولري، نشان ولري. دا د افتخار ځای دی چې داسې کار وشي. مګر متاسفانه تر اوسه پورې په هغه لاره کې چندان نه دا چې قدم نه دی اخیستل شوی، بلکې نور هم سړی ویني چې خنډونه ورته ایجاد دي. ډېره زیاته مننه فقیري صاحب کورمه ودان چې بحث کې مو ونډه واخیسته. تشکر صاحب، مهربان است. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی واحد فقیري صاحب و چې په بحث کې راسره اوس هم د خبرونو دوام. د هرات چارواکي د نوم له نه اخیستلو پرته ځینې هیوادونه تورنوي چې افغانستان عالمان او کلتوري شخصیتونه ځان ته منسوبوي. دوی دا څرګندونې د خواجه عبدالله انصاري د تلین په هنمانځ غونډه کې کړې دي او ډاډ ورکړی چې سرپرست حکومت د خپلو کلتوري اشخاصو او عالمانو هڅو ته په درناوي قایل دي. دوی زیاتوي چې په ټول توان به د افغانستان علمي او فرهنګي څیرو د تفکر ودې ته لومړیتوب ورکوي او په دې توګه راتلونکو نسلونو ته د یادو کسانو د آند او هڅو په اړه قناعت ورکوي. له کلونو وروسته هرات کې ځایي مسؤلین، ادبپوهان او کلتوروال دلته راغونډ شوي. د خواجه عبدالله انصاري د 1940 تلین په مناسبت جوړه غونډه کې د هغه د ستر شخصیت او آثارو څخه یادونه کوي. دغه غونډه کې مسؤلین د تیرو سترو عالمانو او دانشمندانو ځایګاه ساتلو باندې ټینګار کوي او زیاتوي چې یو شمېر هیوادونو د افغانستان ستر عالمان او پوهان خپل ځان ته منسوب کړي چې دا د هغو تیرو شخصیتونو ځایګاه ته پاملرنې برخه کې د حکومت او ملت پر ناکامۍ دلالت کوي. بدبختانه ووایو زموږ افغانانو د ضعف او د کمزورۍ د وجې یا دا چې موږ د خپلو اسلافو تاریخ ته دنیا ته په ورپېژندلو باندې کار نه دی کړی. زموږ ډېرې سترې هستۍ وو، ډېرې لویې څهرې وو، عالمان اوس نور خلک ځان ته منسوبوي. شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاري رحمه الله د اسلام په سپېڅلي تاریخ او په ځانګړي ډول په خپل وخت کې یو له هغو سترو فکري او دیني شخصیتونو څخه وو چې په ژور نظر او فکر یې د خلکو په لاره کې رڼا واچوله. بلخوا ادبپوهان او فرهنګیان هم خواجه عبدالله انصاري د یو ستر مفسر، ادیب او دیني عالم په توګه یادوي او زیاتوي چې په هیواد کې د هغه د بشپړ معرفي کولو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. که څه هم د هغه د ژوند او آثارو په اړه علمي څېړنې شوي دي خو ډیری آثار یې نه دي خپاره شوي. دوی له حکومت غواړي چې د تیرو سترو شخصیتونو آثارو ساتلو ته دې پاملرنه زیاته کړي. کم و بیش کارهای دیگری هم شده و ادبیات انسانی در درون ارزو چند تا از مقاله های هست که به خواجه عبدالله انصاری اختصاص داده شده. انسانگرایی در آثار خواجه عبدالله انصاری این کارهایی هست که شده اما چاپ نشده و به اختیار همگان قرار نگرفته. باز هیچ کدوم از اینا به این معنا نیست که ما
در خور شأن خواجه کاری کرده باشد. زمال کلامی که حضرت خواجه داره در دنیا مشهور جایگاه خاصی داره که او در قسمت اشعریان و سایر گروه هایی که در مخالفت از اونا بودن ملاحظه نوشته کردن. د یادونې وړ ده چې خواجه عبدالله انصاري د 396 هجري قمري کال د شعبان په 2 نیټه د هرات کوهندش سیمه کې زیږېدلی او په 481 هجري قمري کال کې د 15 کلونو په عمر هرات کې وفات شو او د هروي تفسیر، مناجات نامه، زاد العارفین، صد میدان او قلندرنامه د هغه له 11 مشهورو آثارو څخه دي. د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د پنیرو کاروباریان د مناسب مارکیټ او بازار د نشتوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي تر ډیره یې د بازار تقاضا پوره کړې ده، خو له سرپرست حکومت د پنیرو د پروسس کارخونو د مناسب بازار ترڅنګ بهر ته د صادرولو غوښتنه کوي. بل ورته د ننګرهار د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د پنیرو د کاروباریانو ستونزې مني او د حل ډاډ ورکوي. په خوست کې د شملې کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. په دې مشاعره کې پر بېلابېلو ولایتونو سربیره له خیبر پښتونخوا هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه. شملې مشاعره له تېرو 6 کالو راهیسې د خوست ځوانانو په هڅو ترسره کیږي چې د معمول په څېر پکې له ګڼو ولایتونو شاعران او کلتوریان برخه اخلي. مشل سترګې په خوبونو خماري در وړمه، په نانوادې کې د زړې غواغوړي در وړمه. په خوست کې د شمله کلنۍ مشاعره چې دا کال د هیواد د ګڼو ولایتونو سربیره د کوزي پښتونخوا ځینې مطرح شاعران هم رابلل شوي وو. تر ډیره پکې په لر او بر کې د پښتون د یووالي ناره بدرګه شوه. زه د بل امر ته تم یم، وطن خپل ولاړ په انتظار یم، او لالي کم قیمته په پردۍ منډۍ کې څښا شوم، کم قیمته په پردۍ منډۍ کې څښا شوم، زه انار د کندهار یم لالي. ما که پرچار د خپلواکۍ په لر او بر کړی دی، دا وصیت راته بابا د اشنغر کړی دی. هغو ته ووایه چې خپلې روزې بیا ونیسي، چا چې زموږ په جدایۍ باندې اختر کړی دی. یاده مشاعره چې په آزاده فضا کې ترسره شوه، شاعرانو پکې له کوم محدودیت پرته د اوسنیو حالاتو سربیره د خپل زړه خبرې هم د شعر په ژبه تر ګډونوالو ورسولې. ډېرې ښایسته نجونې خارج ته لاړې، شو سره پاته تلې موږ او ملایان، اوس نو په زړه کې سره جوړ ښکارېږو، ټولې دنیا ته دلې موږ او ملایان. څنګه د خلکو سمه نشته دی، او که زمونږ د خولې خوند خراب شو او هغه چې و د تسبیحاتو پابند، هغه سړی ستا په مړوند خراب شو. د عشق دنیا ته ځکه بیرته اراده نه لرم چې زه له یو ښکلي نه هم ښه خاطره نه لرم. شمله دودیزه مشاعره چې تر نیمې شپې پکې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وړاندې کړل، ځای ځای پکې د ترانم ویونکو د زړه ساندې هم د ګډونوالو له تود هرکلي سره مخ وې. د روح سکون د زړه ټوټه د سترګو تور دی وطن، شرم دی مې خرڅوئ فکرې د مور دی وطن، شرم دی مې خرڅوئ فکرې د مور دی وطن. ګوره یته ګوره د غربت ظلم بیماره وه څو ورځې، دومره درک نه و چې شربت مې مور ته وړی. شمله په خوست کې د چنار له دودیزې کالنۍ مشاعرې وروسته دویمه لویه مشاعره ده چې د دې ولایت په لرې پرته سیمه صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ کې د دې سیمې د ځوانو فرهنګیانو په نوښت جوړیږي. د دوی په خبره هدف یې د پښتو ژبې د ادب پالل، د ځوانو شاعرانو هڅونه او ترڅنګ یې د بېلابېلو سیمو شاعرانو او د ادب مینوالو ترمنځ اشنایي او یووالی دی. ورور خو مې شته بې وروره نه یم، که په سوزني کې تړم رالوی بشینه. بهرني خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي.
په برازیل کې وروستیو سیلابونو له 100 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه هیواد چارواکو ویلي د برازیل په سویلي برخو کې سیلابونو 15 کسان مړه کړي، له 10 زیاتې ژوبل کړي او نږدې نوري نادرکه کړي دي. چارواکو زیاته کړي د تیرې اونۍ په لړ کې شدید بارانونو د سیلابونو او ځمکې ښویدنې سبب شوی چې نږدې 1.5 میلیون خلک یې سخت اغیزمن کړي دي. د برازیل دولتي رسنیو ویلي په سویلي ښار ګراندي دو سول کې زرګونه خلک د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د راپورونو له مخې په برازیل کې د اوبو د کچې د زیاتوالي او د خلکو په کورونو او سړکونو د اوبو د ډنډ کېدو له امله د دغه هیواد زرګونه کورنۍ په خپلو کورونو کې ګیر پاتې دي. په برازیل کې یاد سیلابونه د 80 کالو راهیسې د ریکارډ په کچه یاد شوي دي. د غزې غوربند ته د منځګړو هیوادونو هڅې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزې کې د غوربند او د یرغمل شوو د ازادېدو هڅې ګړندۍ شوې دي. د نړیوالو رسنیو په راپورونو کې راغلي ځینې نښې نښانې ښیي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ یو لړ د نظر توافق او هوکړې رامنځته شوي دي. راپورونه کاږي د ښکېلو لورو په خبرو کې د پیکوالي سربیره په دې هوکړه شوي چې د خبرو دوام ته لومړیتوب ورکړل شي. له دې سره حماس ډلې ویلي تر هغه په اوربند کې پرمختګ ناشونی دی چې امریکا د غزې په رفح د اسرائیل لوري د ځمکنیو عملیاتو درېدو ضمانت ورنه کړي. د دې ترڅنګ په امریکا کې د ګڼو ایالتونو په پوهنتونونو کې لسګونه هغه زده کړیالان پولیسو نیولي چې د فلسطین په ملاتړ او په غزې کې د اسرائیلو د ظلمونو په وړاندې شعارونه ورکول. له دې وړاندې د امریکا په کولمبیا پوهنتون کې هم څه باندې 2000 لاریون کوونکي پولیسو هغه وخت ونیول چې په غزې کې د بیړنۍ اوربند او د اسرائیلو د بریدونو د درېدو غوښتنه کوله. او وروستی خبر دا چې روسیې د اوکراین ولسمشر د تعقیبي کسانو په نوملړ کې شامل کړی. د دغه هیواد دولتي رسنۍ ویلي مسکو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر ضد جنایي دوسیه پرانیستي او هغه یې د تعقیبي کسانو په نوملړ کې شامل کړی دی. د راپورونو له مخې د زیلنسکي نوم وروسته له هغې د روسیې په تعقیبي نوملړ کې ورزیات شوی چې نوموړی په اوکراین کې د لویدیځ د اهدافو لپاره جګړه اوږدوي. له دې وړاندې روسیې د یو شمېر اروپایي مشرانو او سیاستوالو نومونه هم د مسکو په تعقیبي نوملړ کې شامل کړي دي. خبرونه مو هم دومره له ملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.